تصور وکړه څو میاشتې وروسته په فرانسې کې د نړۍ په یو لتر ټولو ښه پوهنتونونو کې ناست یې. په جیب کې د هره میاشت 700 یورو معاش راځي. د پوهنتون فیس ته 0 دی. بیمه صحي لري او یوازینی فکر دی دا دی چې زه خپل راتلونکی څنګه جوړوم. اوس له مهمه خبره. دا پروګرام خاص د افغانستان د وګړو لپاره دی. یعنی د پاسپورت په خانه کې چې افغانستان نه وي، دا ویډیو د هغه لپاره نه ده، خو ستا لپاره کېدای شي د ژوند د بدلولو چانس وي. زه په دې ویډیو کې د کډوال خبرې په لاره د فرانسې د لیسانس او ماسټري د بورس ټول جزئیات د هماغو تعلیمي کال لپاره در تشریح کوم چې رسمي نوم یې د 200 او 2 تعلیمي کال دی. تر پای سره اوسه ځکه چې په دقیقه توګه به پوه شئ. آیا ته د دې بورس شرایط پوره کوي که نه؟ څومره پیسې او کوم امکانات در رسیږي؟ څه شی باید لاسلیک کړي او څه ته ژمن یې؟ د کوم ځای نه او په کومو نیتو باید شروع کړي؟ که تر 2-3 کلونه کم عمر لري او رښتیا هم د زده کړو په اړه جدي یې، دا ویډیو شاید په ټوله کال کې تر ټولو مهم مواد وي چې ګورئ. راځئ سره اصل ته ولاړ شو. بورس څه شی دی او د چا لپاره دی؟ دا پروګرام د فرانسې د اروپا او بهرینو چارو وزارت جوړ کړی دی. هدف یې روښان دی. هوښیار او با استعداده افغان ځوانان له افغانستان نه، پاکستان، ایران، ترکیه، اروپا او هر ځای نه چې وي، خو د فرانسې نه راواخلي او ورته اجازه ورکړي چې 2-3 کاله په فرانسې کې لوړ زده کړې وکړي. پروګرام 2 کچې لري. یو د لیسانس لومړی کال او دوم د ماسترۍ لومړی یا 2 کال. شرطونه ته پام وکړه. تابعیت باید حتمی افغانستان وي. پاسپورت دی، تذکره دی، هر قانوني سند دی باید وښیي چې ته افغان یې. که اوس په فرانسې کې اوسیږي یا مخکې دی په فرانسې زده کړې کړي وي، حق نه لري چې اپلای کړي. دا بورس د هغوی لپاره دی چې د بهر نه په فرانسې ته ځي. عمر هغه ورځ چې ته په فرانسې ته روانېږي باید تر 2-3 کلونه کم وي. که د الوتنې په ورځ کې 3 کلن شوی وي، نور واجد شرایط نه یي. رشته نږدې هر شی چې ته د تصور کولی شي شامل دی. طب، انجینیری، کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوق، هنرونه، ادبیات، ټولني علومې، هر شی چې د فرانسې د لوړ زده کړو سیستم کې شته کولی شي چې د دې بورس لاندې راشي. اوس اصل سوال، تا ته څه درکوي؟ 1. میاشتنی معاش 200 یورو. که د لیسانس له لومړي کاره شروع کوي تر 14 میاشتو پورې هره میاشت 200 یورو. که د ماسترۍ له لومړي کال نه شروع کوي تر 24 میاشتو پورې هره میاشت 200 یورو. دا 200 یورو پاریس وی کبل هر شهر همدا رقم دی. دغه پیسې دی د کړایي، خوړو، ترانسپورت، کتاب او نور ورځني لګښتونو لپاره دی. که ښه پلان جوړ کړئ یو عادي محصل کولی شي له همدې سره خپل ژوند پر مخ یوسي. 2. بیمه، صحي او ټولمني ساتنه. د فرانسې د ټولمني بیمې یعنی سیکیوریټي سوسیال لاندې به راځئ. یعنی که ناروغ شي، حادثه در راشي یا کوم قانوني یا مدني مسؤلیت در راغی، لاندې ساتل کیږي. خو دا بیمه تا ته د تقاعد حق، د معلولیت معاش یا د معاش لرونکي رخصتي نه دی کوي. یوازې دومره چې د زده کړو له مودې پورې له روغتیایي او حقوقي اړخه خوندي اوسي. 3. د فیسونو معافي. د دولتي پوهنتون د ثبت نام فیس درنه په بشپړه توګه معاف دی. د فرانسې د محصل ویزي فیس نه ورکوي. د کامپس فرانس د دوسیې جوړولو فیس هم تا ته معاف دی. یادونه: که تا شخصي کورس، ژبې کورسونه یا کوم خصوصي پروګرام ته ځئ چې دولتي سیستم کې نه وي، فیس یې په خپله ورکوي. دا ټول امتیازات یوازې د محصل شخص ته دي، نه د کورنۍ غړو ته. 4. اوستګونځای یعنی خوابګاه. د محصل په تور تا ته د محصلانو په خوابګاه کې لومړي ورچپ درکول کیږي. خو کرایې، برق، اوبه، انټرنیټ دا ټول د تا په غاړه دي. دولت در سره مرسته کوي چې ځای اسانه پیدا کړي، نه دا چې هر څه دی فیا کړي.
5. کورنۍ. د ډېرو ته تر ټولو درنه پوښتنه هم دا ده. که غواړې له میرمنۍ، میړه یا اولادونو سره فرانسې ته ولاړ شي، د هغوی ټیکټ، ویزا، بیمه، کرایې، خوړو او نورو لګښتونو کې دولت هیڅ مرسته نه درسره کوي. هیڅ ځانګړې ویزا، ځانګړې مرسته او نه هم د فیس معافي ستا د کورنۍ لپاره شته. هر څه یوازې ستا خپل شخص ته راڅرخي. دا یوازې چانس نه دی، تعهد هم دی. خلک اکثراً 200 یورو او د فیس معافي ویني، بس خوشحاله شيږي، خو شاته یې یو جدي قانوني چوکاټ ولاړ دی. ستاسو حالت د فرانسې د دولت بورس اخیستونکي په توګه یو رسمي فرمان کې تعریف شوی دی. د دې معنی دا چې بورس یوازې هغه وخت اعتبار لري چې ته واقعاً فرانسې ته ولاړ شي او هلته اوسي. که نه لاړ شي یا نیمې کې وطن ته راوګرځئ، بورس قطع کیږي. بورس وخت محدوده لري. اوږدول یې حق نه دی. هر کال به ارزیابل کیږي که دې باید تمدید شي او که نه. او دا بورس د لیاقت او ورتوي پر اساس دی. که په درسونو کې په بشپړه توګه نسکور شي، سفارت حق لري بورس دې قطع کړي. او یو څل بیا، هیڅ یو امتیاز، نه پیسې، نه ویزا، نه د اوستګونځای کارت په اتومات ستا کورنۍ ته نه غځي. کم از کم شرایط او اصلي معیارونه. لومړني شرایط: تابعیت افغانستان. مقصد: د لیسانس لومړی کال یا د ماستري لومړی او دویم کال. عمر: د تک په ورځ تر څه 2 کلونه کم. تر اوسه په فرانسه نه اوسېدلی وي او نه دې هلته زده کړې وي. هره رشته قبوله ده. د انتخاب اصلي معیارونه: 1. ستا تعلیمي او مسلکي پروژه. دلته ته باید په روښانه ډول دا وښیي ولې همدا رشته، ولې فرانسه او ولې هماغه ځانګړی پوهنتون چې ته انتخاب کړې. دا درسونه له مخکنی پس منظر سره دې سینې تړاو لري. د لوست تر ختمېدو وروسته د کار او ژوند پلان دې څه دی؟ څنګه به د دې زده کړو نه خپل ځان، کورني، د افغانستان ټولنې یا د اوسېدا هېواد ته ګټه رسوي. 2. د پخوانه زده کړو کیفیت. ډیپلومونه، نمرې، ترانسکرپټونه یعنی ریز نمرې. کله استادونه، کارفرما یا کوم معتبر کس نه د سپارښت لیک ولري، ډیر قوي پلس پوینټ دی. 3. ژبه. هر پوهنتون چې ته اپلای کوي خپله ژبه ته شرط لري. که رشته په فرانسوي ده، د فرانسوي ژبې رسمي سندونه لکه ډلف، دالف یا ورته نور ډیر مرسته کوي. که رشته په انګلیسي ده، اکثر وخت آیلتس، توفل یا ورته نور دی. کمزوري ژبني سطحه کولی سي ستا ټول دوسي له منځه ویسي، نو دا برخه بیخي جدي ونیسه. 4. د دوسي کیفیت. ټول اسناد دې باید بشپړ، روښانه او بې تناقضه وي. انګیزه لیختې باید اصلي، شخصي او ستا د ژوند او هدفونو سره تړاو ولي، نه قپي شوي ټمپلیټ. فارمونه په دقت ډک کړه. نومونه لکه چې په پاسپورټ کې، تاریخونه سره برابر، غلط املا تر حده کم. یو مهم ګام ده د ایټیود ان فرانس کې دوسیه جوړول. ایټیود ان فرانس څه شی دی؟ دا یو رسمي آنلاین سیستم دی چې تقریبا ټول فرانسوي تعلیمي اپلای همدلته کیږي. ته باید حساب جوړ کړې، اسناد اپلوډ کړې، خپل هدف لرندې پوهنتونونه او پروګرامونه انتخاب کړې او یو ځانګړی نمبر ترلاسه کړې چې ورته د EEF شمیره ویل کیږي. دغه شمیره به وروسته په د بورسي په فارموله کې هم درنه وویشتل شي. مهم نیټې، ډیډلاین. په دقت یو عبوره. که په نیټې کې اشتباه وکړې، ممکن ټول چانس لاسته لاړ شي. دا تقویم په ذهن کې ونیسه یا هم یې همدا اوس په موبایل کې ولیکه. 1. د لیندي له 1 تر 24 کال 14 سالرم د ایټیود ان فرانس کې خپل دوسیه جوړول او بشپړ کړل. دا بنسټ دی. که دا کار سم او پر وخت ونه کړې، نور هیڅ ګام معنا نه لري. 2. د لغري له لومړیونه تر د خبرلۍ لومړی پورې کال 14 شلرم. په همدغه سیستم کې د خپل انتخاب شو پروګرامونو ورستي نهایی کړل. دلته ته فیصله کوي چې کوم رشته او کوم پوهنتون ستا اصلي هدف دی. 3. تر د خبرلۍ له سمې پورې کال 14 شلرم. د لیونه مرګو د بورسي نیټه دا یو نیټه ده. تر دې ورځې پورې باید د بورسي رسمي فارم په بشپړ ډول ډک کړئ. د پاسارل فارم ډاونلوډ کړئ، ډک کړئ او لاسلیک کړئ
او ټول اسناد سره یو ځای په یو ډوسې کې راټول کړئ. بیا یې د یو ایمیل ادرس ته واستوئ. candidature.france.diplomatie.gov.fr. که د دغه نیټې کیره شوه ستا ډوسې حتی خلاصېږي نه شي. 4 شاوخوا د چنګال لومړی کال. په همدغه شاوخوا کې د بریالي نومندوانو سره اړخنه نه کیږي. که ایمیل دی راغل د همدر ځای نه وروسته باید ډیر منظم، چالاک او جدي واوسئ. 5 شاوخوا د چنګان 9 کال د ویزې او د بورسي رسمي کولو پروسې پیلېږي. 6 شاوخوا د وژې 9 کال فرانسه ته سفر او د تعلیمي کال پیل. یوه ډیره مهمه خبره، هر څوک چې خپل ډوسې پر وخت او په صحیح ادرس ایمیل کړي تر زیاته 23 ساعتونو کې یعنی 3 ورځو کې د رسید تایید ایمیل ترلاسه کوي. که هیڅ ایمیل دې ونه ویني لومړی اسپاین فولډر وګوره، که بیا هم نه وو نو په محترمانه ډول تعقیب کړئ. ټولې ناوخته، نیمګړي او په غلط ادرس استول شوي ډوسې ګانې بېله کتلو رد کیږي. فارمونو کې څه شي درنه پوښتنه کیږي. اصلي فارم په څو برخو ویشوی دی. 1 شخصي معلومات یا سیول سټیټس. دلته به بشپړ ډول لیکئ. نوم، تخلص څنګه چې په پاسپورټ کې دی، او که د زیږوړو نوم له اوسني فامیلي نوم سره تفاوت لري هغه هم ولیکه. جنسیت، د زیږړو نیټه او ځای. تابعیت، مدني حالت یا مجرد یا واده شوی. د پاسپورټ شمیره، هغه هیواد کې د پته درکې شي چې اوس ته آسیږي. حقیقي ادرس نه سخته کی. خار، هیواد، پوسټي کوډ. د موبایل شمیره، ایمیل او د EEF شمیره. یو پرسونل عکس. 2 تعلیمي او مسلکی پروژه. دلته په خپلو کلمو کې ولیکه. فرانسه ته چې ځې دقیق کم رشته او په کومه سطحه لوستل خوازې. ولې دا رشته انتخاب کړې؟ په راتلونکي 2-3 کلو کې ستا د تعلیمي پلان څه دی؟ د لوست تر ختمېدو وروسته څنګه د کار او ژوند ته ګورې؟ دا رشته ستا د تیري ژوند او زده کړو سره څنګه منطقي تسلسل لري؟ 3 د پاسریل فارم. دا یو جدا فارم دی چې خامخا باید ډاونلوډ، ډک او لاسلیک شي او د اصلي فارم سره یو ځای ایمیل شي. که دا ورسره نه ولېږئ ستا ډوسې ناقص حسابیږي. امضا او جمنټ رټول. په آخر کې د فارم د ډکولو ځای او نیټه لیکئ او تخپل امضا کوئ. په دې امضا سره ته منئ چې ټول معلومات رښتلي او دقیقه دي. د پروګرام شرایط او د انتخاب معیارونه د لوستلي او منلي دي. که انتخاب شي او بیا به دلاله ځهند وکئ یا د ویزې، پوهنتون زدکړې، ستنمنو او نورو ګامو کې وخت اقدام ونه کړئ، دوی حق لري چې ستا د بورسي موده کمه یا مکمل لغوه کړي. او که انتخاب شي ته حاضرې کې چې وروسته د پروګرام د معرفې لپاره په مرکو، ویډیوګانو، غونډو او نمایشونو کې برخه واخلئ. د ډوسیې د بورسیې د توییت فارم په باریکه ساده ژبه. دا یو نسبتاً رسمي فرانسوي فارم دی، خو اصلي جزئیات یې دا دي: نوم، تخلص او د زیږړو نوم. جنسیت، تابعیت، د زیږړو نیټه او ځای. بشپړ ادرس او ایمیل. ستا ټولنه لوړې زده کړې، کال، ډیپلوما، پوهنتون، رشته. په فرانسه کې هدف لرنده ډیپلوما. دقیق نوم مثلا لیسانس ان اکانومی یا ماستر ان ډیټا ساینس. سطحه، رشته، پوهنتون او خار. که یو ورځ ډاکټري هم ستا هدفي د همدغې میو فارم د عمومي شکل هغو تر هم کاریږي، خو موږ دا یو اعلان په غز تر مستری پورې دی. لازمي اسناد: د پاسپورټ روښانه کاپي، د فرانسوي پوهنتون لیګلې قبولي یا اډمیشن کدلالې، د کامپس فرانس رول او ستا مسولیتونه. د دولت لخوا ټاکل شوی اصلي عملیاتي شریک کامپس فرانس دی. ته به دې ته جمندوي چې کله کې د فرانسه ته ورسېدي زر تر زره سره د نږدې پکترکا د کامپس فرانس سره رابطه ونیسي چې ستا بیمه او نور امتیازات فعال شي. د راتلو د 10 مهینونو کې د اجتماعي بیمې د ګډونو سند ورته واستوي او هر کال دی اسناد ورته پر وخت واستوي. د پوهنتون د ستناول تصدیق او د 10 میاشت نتیجې او کال د اخین نتیجې. او که هر بدلون په درس د کړو کې یا حالت کې راځي، رشته بدلول، لوست پرې خودل او ګړي وقفې به تزهنې د کمپس فرانس ته خبر وکړي. که دې کار ونه کړئ ممکن میاشتنی معاش د موقتی یا تر لپاره قطع شي، او که په څو کلنه پروګرام کې لږ زیاتزي کوي د راتلونکي قرض تمدید د چانس لاس ته ورکوي. ته هم دې ته جمند وي چې د فرانسې د جمهوریت قوانین او ارزښتونه یعنی په سرلۍ طریقه او برابرۍ درنوي وکړئ.
د خپلې ویزې او نکړه کارت تمدید تخپله وخت په وخت اقدام کوئ. د اجتماعي بیمې لپاره زر رجستر شي او هر ټول قرضو یا مصرف چې کوئ خپلې پر کوئ. پس د کړي ټوله موده کې جدي، حاضر او فعال پاتې شئ. د شخصي معلومات کارول او فرانس عالم نه یي. ستاسو معلومات یوازې د همدریم پروګرام د سم تطبیق او احصایات لپاره کاریږي. دا عادي قانوني خبره ده. وروسته چې ستا درس ختم شي ته د فرانس عالم نه په نړیواله شکنه کې داخلېدو لپاره بل وړل شي. دا یو شکنه ده چې د هغې لاره د کار پروشو او مسلکي اړښتونو د ډیر چانس نه موندل شي. څنګه یو قوي ډوسیې جوړوئ؟ اوس چې ټول چوکاټ دې پوهېدی، لنډې څو عملي مشورې. 1. ژبه له همدا اوسه نه جدي کړه. که رشته دې فرانسوي ده، هر ورځ لږ تر لږ 1 ساعت فرانسوي زده کړه. کورس واخله او هدف ته وتله چې رسمي امتحان ډلف دالف ورکئ. که رشته دې انګلیسي ده، آیلټس یا توفل ته د جدي پلان سره چاته شو. ښه نمره تاسو د نورو سره جدا کوي. 2. انګیزه لیک یا موټیویشن لیټر. هیڅ وخت له انټرنیټ نه کاپي مه کوئ، دوی زر درکوي. په ساده خو روښانه پښتو یا انګلیسي فرانسوي هغه ژبه چې پر پای اپلای کوي ولیکه چې ته څوک یې، څه دې تر اوسه کړي، ولې فرانسه، ولې هماغه رشته او څنګه نیټ لري چې د دې زده کړو نه وروسته تل پاتې بدلون رامنځته کړي. 3. نظم او ارشیف. ټول ډیډلاینونه له همدا اوسه نه په موبایل، تقدیم یا کتابچه کې ولیکه او د هر یو لپاره 2-3 ورځې مخکې الارم وټاکه. د ټولو اسنادو روښانه PDF سکینونه جوړ کا، په ګوګل ډرایو، ډراپ باکس یا بل خوندي ځای کې ږدي. فایلونو ته مسلکي نوم ورکا، مثلا ترانسکریپټ، بیچلر، یور نیم، قوا PDF. 4. ایمیل او اړقه. کله د رسمي ایمیل نه لري، یو ساده او مسلکي ادرس جوړ کا. د خپل نوم او تخلص ترکیب نه استفاده کړه. هر ورځ لږ تر لږ 1 ځل ایمیل او سپیم فولډر چک کړه. که درته ویلي وي چې د ډوسي تر استولو 23 ساعته کې رسید درلېږو او ته هیڅ نه ویني، خپلې په محترمانه ډول یو یادوي کې ایمیل واستوئ. ټول ناوخته، نیمګړي او په غلط ادرس استول شوي ډوسیګانې بېله کتلې رد کیږي. وروستي خبره، دا تصادفي چانس نه دی، د کار چانس دی. دا بورسیه یوازې د هغو افغان ځوانانو لاسته ورځي چې د ډوسي جوړول زحمت وباسي، د ژبې په برخه کې ذهن جوړوي، نیټي په جدي ډول رعایتوي او تیار دي چې څو کاله په مسلکي ډول پر خپل ځان پانګونه وکړي. که ته هم له هغو څخه یې، نو همدا اوس په خپل ذهن کې پلان شروع کړه. ژبه، اسناد، نیټې او هغه پوهنتون او رشته چې ته یې غواړې. که غواړې په راتلونکو ویډیوګانو کې قدم به قدم درښیم چې ایتو د فرانس فارم څنګه په سمه توګه ډک کړې، د همدې بورسي لپاره قوي انګیزې لیک څنګه ولیکئ او د فرانسې لپاره مسلکي CV څنګه جوړ کړئ، نو په کمنټ کې ولیکه بورسیا فرانسې، ترڅو پوه شم چې نشتیا د زړه پریدې او نور تفصیلي ویډیوګانې درته جوړې کړم. دا چینل کډوال خبرې د دې لپاره جوړ شوی دی چې ستا په شان کډواله محصل ته واضحې، عملي او د باور وړ لارې وښیي. که دا ویډیو درته ډټوره و، هیر یې نه کړئ. دا چینل سبسکرایب کړه او لینک یې لږ تر لږ له یوې ملګري سره شریک کړه. کېدای شي همدا ویډیو د بل چا هم ژوند بدل کړي، لکه چې کېدای شي ستا خپل ژوند بدل کړي.